سلامونه نن دونې د سلواغې 14 او د فبروري لومړۍ ده. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د لنډمهالي حکومت له طرحې د ولس جرګې د مشر د ملاتړ په اړه غبرګونونه. د ولسمشر مرستیال وایي دغه طرحه د افغانستان تجزیې او د پاکستان موخو ته لار هوارول دي. د دوحې پر هوکړه لیک د طالبانو ټینګار. یاده ډله به یې که دغه طرح عملي نیسي دوی به خپلو جګړو ته دوام ورکړي. د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د اسلامي هیوادونو د مرستې غوښتنه. د اسلامي نړۍ د عالمانو شورا هم د افغانستان جګړه ناروا بللې. او په پوځي کودتا کې د میانمار د ملکی حکومت پرځېدل. بشپړ خبرونه. د لنډمهاله حکومت زمزمې په ولس جرګه کې په جدي لانجې اوښتې دي. تېره ورځ د ولس جرګې مشر د لنډمهاله حکومت یا له سولې څخه ملاتړ وکړ او د ولس جرګې د سولې کمیټه هم رامنځته سوه، خو دا دوو مواردو د نن ورځې په عمومي ناسته کې له غبرګونونو سره مخامخ سول. د ولس جرګې یو شمېر غړي د مجلس د مشر د لرې کېدو غوښتونکي سول. په همدې حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د لنډمهاله حکومت نوې طرح یوازې د افغانستان تجزیه کېدل او د پاکستان د اهدافو د تطبیق لامل بسي. پرونه هرکله نننۍ لانجه. پرون یونۍ ولسي جرګې د سولې 21 کسیزه کمیټه جوړه کړه او د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني د دې کمیټې په لومړنۍ ناسته کې د دې پخلی وکړ چې د لنډمهالي یا سولې حکومت طرحه له یو شخصي ادرس ورسره شریکه شوې او د خپلو خبرو پر دوام یې د دې طرحې ملاتړ وکړ. هغه څه چې نن په جرګې کې د لانجې لامل وګرځېد. شما چه کسی هستید که چنین تصامیم خلاف اصول و منافع ملی را میگیرید؟ از آدرس مجلس از کدام و گروه یا کشور دستور میگیرید که چنین بر ضد منافع مردم در شرایط حساس گپ میزنید؟ گپای خودت بوده باشه، عزاداری امور نبوده باشه. یو شمیر قانون جوړونکي د کمیټه ناقانون او د ولسي جرګې د مشر خبری نامسئولانه بولي، خو یو شمیر بیا د کمیټې ملاتړ کوي. کمیسیون خلاف اصول است، ملغاست و امروز اعلانش کنین که ملغاست. ما در افغانستان نظام میخواهیم، از نظام شما هم حمایت میکنین، ما هم حمایت میکنیم. این تصمیم قانونی هست، ما از او حمایت میکنیم. کسانی که قانون را قبول ندارن زورگویی میکنن، اونا هم برای ما قابل قبول نیست. د دې لانجو پر دوام یو شمیر قانون جوړونکو د جرګې له ټولي سالار څخه بهر راټولېدنې سره هیښتیا ورکړه که د جرګې مشر د خپلو خبرو له کبله بخښنه ونه غواړي د هغه د عزل لپاره به مټې بډ وهي. خو میر رحمان رحماني ویلي چې د ده له خبرو ناسم برداشت شوی دی. در صورتی که هزارات غور پشیمانی نکنند ما خواهان عزل و برکناری رئیس پارلمان و معرفی کسایی که برای تضعیف جمهوری اسلامی افغانستان کار کردند معرفیان آب و نهادهای عدلی و قضایی کشور هستیم. په دې منځ کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي دا طرحه چې د سولې د مشارکتي حکومت په نوم لاس په لاس کیږي د کورني او بهرني امنیت لپاره ګواښ دی. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې طرحه کې وړاندوینه شوې چې د افغانستان شمال او طالبانو ډلې ترمنځ واک 50-50 ویشل کیږي او د ښاغلي صالح په باور دا طرحه به د افغانستان د تجزیې لامل وګرځي. وقتی که ما قانون دولت موقت تعیین کنیم هیچ تضمینی به نظر من وجود نداره که افغانستان رو به ثبات بیاره و همچنان به احتمال زیاد رو به گذشته خیلی بد برمیگرده و سرنوشت افغانستان از این کردن بدتر میسازه. د لنډمهالي حکومت ګونګوسې د هرې ورځې په تېرېدو سره په ډېرېدو دي او دا سکاله کابل ته د زلمي خلیلزاد د سفر وروسته په ژوبه شوه. طالبان د اروپایي ټولنې او امریکا د ګډې اعلان پاڼې په غبرګون سره وایي که د دوحې هوکړه لیک عملي نیسي دا ډله به له دې هیواد څخه د دفاع په اړه خپلې جګړې ته دوام ورکړي. تېره ورځ د امریکا سفارت او د اروپایي ټولنې سیاسي استازو طالبان د تاوتریخوالي پر دوام
او هدفمند وژنو تورن کړل، خو طالبان بیا وایي چې په هدفمند وژنو کې دوی لاس نه لري. په همدې حال کې امریکایي ورځپاڼو د سیګار په حواله ګزارش ورکړی چې د تاوتریخوالو کچه د امریکا د غوښتنو پر خلاف لوړه ده. د یوې په ورځ 15 سفارتونو او د امریکا اروپایي ټولنې د هیوادونو سیاسي استازوالیو په یوې ګډې خبرپاڼه کې موخیزې وژنې او د عمومي بنسټونو ویجاړی وغانده. د خبرپاڼې ډیری طالبان د تاوتریخوالي مسؤل بللي او ټینګار کړی چې د بریدونو د نورو ترهګریزو ډلو د فعالیت لپاره د بریدونو فضا رامنځته کړې ده. خو نن دونی طالبانو په یوې خبرپاڼه کې په موخیزو وژنو او د بنسټونو په ویجاړي کې خپل لاس لرل رد کړل. طالبانو د دوحې د هوکړه لیګ عملي کېدل د امریکا ښکېلو هیوادونو او افغانستان په ګټه بلله او هی اختیار ورکړي چې امریکا د تړون له پامه وغورځوي او د خپل حضور لپاره پالمې ولټوي. طالبان همدارس د خپل خاورې دفاع ته دوام ورکوي. نو څه خبره به دا وي چې دا هوکړې د لارې لکه څنګه چې د طالبانو سره هوکړه کړې ده د وتلو، نو امریکایان او ناټو ټوله د افغانستان څخه وځي او د افغانستان کې زما فکر باندې نور دوی خپل مفادات نه ویني. خو په همدې حال کې یو شمېر امریکایي رسنیو د متحده ایالاتونو د ځانګړې څېړونکې ادارې یا سیګار په حواله ګزارش ورکړی چې طالبانو د خبرو د پرمخ وړلو لپاره د تاوتریخوالي د کمېدو اړوند د امریکا غوښتنو پر خلاف د تاوتریخوالي کچه همدارس لوړه ساتلې ده. په دې ګزارش کې راغلي د جو بایدن اداره په پام کې لري چې د مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې یو شمېر امریکایي ځواکونه وساتي. د دوحې د هوکړه لیګ پر بنسټ امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه په مې میاشت کې له افغانستان څخه وځي. این تناقضات تازه گفته نشده. از سال 2002 اینا که شروع شده تا امروز بحثی آمدن و رفتن رفتن و ماندن هست. آمریکایی ها بسیار نگران رفتن نیستن یا بسیار سرگردانی رفتن نیستن. تفاهم نامه آمریکایی ها با طالبان نیز تضمینی برای برآمدن نیست. مخکې د رویټرز خبري اژانس هم د سلورو ناټو چارواکو په حواله ګزارش ورکړی و چې د دې سازمان ځواکونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړه لیګ کې د ټاکل شوې نیټې ډیر په افغانستان کې پاتې شي. ناتو و امریکا هماهنگ هستند با سردمداری امریکا. امریکا همراه ناتو هنوز رایزنی نکرده راجع به بودن در افغانستان. د څرګندونې پر اساس کې کیږي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور یا وتلو برخلیک به د ناټو د دفاع وزیرانو په ناسته کې چې تمه ده په روانې زیږدیزې میاشت کې په بروکسل کې ترسره شي روښانه شي. په همدې حال کې د هیواد په لویدیځ کې دیني عالمانو په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره د اسلامي هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. دوی په یوې راټولېدنې کې د هیواد د حالاتو د خرابېدو په اړه په اندېښنې سره ټینګار وکړ. د امنیت د ټینګښت لپاره د اسلامي هیوادونو د افغانستان په څنګ کې اوسي. له دې سره هممهاله د نړۍ د اسلامي د مشرۍ ټولنې په دوحه کې د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاو سره په لیدنې کې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه نامشروع وبلله او په بیرنۍ اور باندې ټینګار وکړ. داسې شپه او ورځ به نه وي چې د هېواد په هره برخه کې جګړه له پوځیانو او ولسي کسانو قرباني وانخلي. یو شمېر دیني عالمان او د کندهار اوسیدونکي دلته په یوې ناسته کې د ناکراریو له ډېرېدو څخه اندېښنه کوي او د دواړو لوري له مرکچي پلاوي غواړي چې د سولې په بهیر کې له شخصي ګټو تیر شي او سوله وکړي. دوی همداراز د اسلامي هیوادونو هم غواړي چې د جګړو پای او سولې ټینګښت لپاره د افغانستان ترڅنګ ودرېږي. ټول اسلامي کانفرنس او پر اسلامي نړۍ باندې راکو چې زموږ د افغانستان د اور د مړه کولو لپاره زموږ سره کومک او موږ پر اسلامي نړۍ باندې په انساني نړۍ باندې راکو چې زموږ سره کومک وکړي. عمل غواړي، عمل داسې عمل غواړي چې هغه صادقانه عمل غواړي چې هر هغه څوک په دې کار کې ولاړېږي، که په قطر کې دي، که په افغانستان کې دي، که په کندهار کې دي، که په ولسوالۍ کې دي، که په هر ځای کې چې څوک قصد دغه ولري چې وطن ته خیر راولي، صلح راولي او د ولس لپاره خدمت وکړي، هغه صادقانه عمل غواړي. په دې منځ کې یو شمېر مدني فعالان هم په هېواد کې د اوسني نظام پر ساتنې او تلپاتې سولې ټینګار لري. موقت حکومت رامنځته سي، په جوړ جمهوریت په جوړ نظام کې د تغیرات راوستل سي، په جوړ نظام کې چې تغییر راوستل سي، مګر دغه جوړ نظام جوړ جمهوریت نه ړنګېږي. یو شی چې د خاورو د ولس سره ظلم باید نور ونه سي، هغه دا شی دی چې تېر 19 کلونو د سرغړونو ته احترام وسي او د تېر تاریخ تکرار باید ونه سي.
په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو اترو له پیل څخه د څه باندې 5 میاشتو په تېرېدو سره بیا هم په هېواد کې تاوتریخوالی همداشان ډېروالی ښیي. د سولې په چارو کې دولت او وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ په دې وروستیو کې د اسلامي عالمانو د ټولنې مشرتابه د دولت د مرچي پلاویو د عالمانو له کمیټې سره په لیدنه کې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه نامشروع بللې او له سیاسي لارې د جګړو پر پای او ورباندې ټینګار کړی دی. مخکې له دې هم حکومت د طالبان جګړه نامشروع بللې وه او ټینګار کړی و چې باید د جګړو د مشروعیت په اړه بحث وشي. له دې ټولو سره ولسمشر غني د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون اړیکه کې د سولې په بهیر کې د لا ډېرو همکاریو په موخه هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان، ترکیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او همداراز انقرې په کوربتوب د افغانستان او ترکیې د عالمانو ګډه ناسته ترسره شي. لاندې د وروسته پاتې خبرونه. بیا هم ښه راغلاست. په کابل کې په 2 چاودنو کې 2 تنه وژل سوي او 2 نور بیا ټپیان سوي دي. لومړی چاودنه د سولې په چارو کې د دولت وزارت دفتر مشر خوشنودي نبیزاده موټر تر برید لاندې راغلی چې موټر مرګ ژوبله نه لري، خو دویم برید چې پر یوه پوځي موټر سوی په هغه کې 2 تنه وژل سوي او یو بل بیا ټپي سوی دی. له دې سره مهاله نن سهار نامسؤوله وسلوالو په 5مه حوزه کې یو دولتي کارکوونکی تر برید لاندې نیولی. کابل د تیرې ورځې په څیر نن هم د 2 چاودنو شاهد و. نن سهار د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر او د خامه پرس د خبري اژانس د رئیس خوشنود نبیزاده د لیکد موټر د کابل رسمی امنیتي حوزې اړوند د ماین چاودنې مخه وګرځید چې مرګ ژوبله له ځان سره نه لرله. انفجار شد، موتر بود، ماین بود، چی بود، چسبکی دیگه تو دود بالا شد دیگه نفهمیدیم که چی شد. این سطحی از خشونت ها در حالی که تلاش های صلح جریان دارد برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. در همین حال از جامعه جهانی و حامیان روند صلح می خواهیم تا بر حمایت های خویش در راستای قطع خشونت های جاری بیفزایند. له دغه پیښې وروسته یو پوځي موټر د 2مې امنیتي حوزې اړوند په جنګلک سیمه کې د ماین چاودنې مخه وګرځید چې په دغه پیښه کې 2 تنه مړه او یو بل ټپي شو. برای خدا تمام روز سر صدای کل مردم میشنون اما هیچ از این گوش میه و از این گوش میبراید. اما باید تغییر پیدا کنه. وقتی که اینا به دولت شیشتن همین چوکیر قایم گرفتن خب بازم متوجه باشن دیگه. له بله خوا نن سهار ناپېژاندو وسلوالو یو دولتي کارکوونکی 5مې امنیتي حوزې اړوند په ډزو وواژه. د پلازمینې اوسیدونکي د ترهګریزو بریدونو د ډیرښت په اړه اندېښمن او حکومت تل په څیر د هیوادوالو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په ناکامۍ تورنوي. واکنش گروه طالبان در برابر اعدام عاملان ترور هدفمند و اعلامیه اخیر جامعه جهانی، اتحادیه اروپا، کشورهای متحدین افغانستان بیانگر این واقعیت است که در عقب تمام ترورهای هدفمند، ماین‌های استقامتی، ماین‌های کنار جاده دست گروه طالبان است. د کابل د نن ورځې د چاودنو او بریدونو مسؤلیت د 10 نورو پیښو په څیر کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د نبیزاده مرستندوی بنسټ یو ځل بیا په مزار شریف ښار کې بېځایه شوو کورنیو سره خوراکي مرسته وکړه. د دې بنسټ پازوال وایي د ژمي موسم د مرستې د لړۍ پر دوام 200 کورنۍ چې د جګړې او ناامنۍ له کبله بېځایه شوي دي د وړو او غړیو مرسته وکړه. له بله خوا د بلخ د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست پازوال د بېځایه شوو د ډېرېدو خبر ورکوي او په داسې حالاتو کې د مرستندویو بنسټونو مرستې د دې کورنیو د ستونزو د حل لپاره اړین بولي. د نښتو دوام د مالی تاوان او ځاني مرګ ژوبلې سربیره د هیواد په یو شمېر برخو کې زرګونه کورنۍ بېځایه کړي دي. دا هغه کورنۍ دي چې د فاریاب له بېلابېلو ولسوالیو څخه د ناکراریو او طبیعي پیښو له امله خپل کورونه پرېښي دي او دلته په مزار شریف ښار کې په کیږدۍ کې ژوند کوي. دا بېځایه شوي دمګړۍ په ژمي موسم کې خپل د ژوند سختې ورځې تېروي او د حکومت او مرستندویه بنسټونو د مرستو په تمه دي. د نبیزاده مرستندویه بنسټ د اوسني حالت په درک کولو یو ځل بیا د دې کورنیو لاسنیونه کړې ده او د خپل بشرپالو مرستو پر دوام 200 بېځایه شوي کورنیو لپاره اوړه او غوړي مرسته کړې ده.
بنیاد خیری نبی‌زاده در کنار دستگیری از سایر خانواده‌های مستحق و نیازمند همچنان برای بجا شدگان ناشی از جنگ، ناامنی و رویدادهای طبیعی را در حوالیت کمک‌های بشری خود قرار داده و همواره برایشان کمک می‌کند. روند این گونه کمک‌ها طبق هدایت شخص محترم کمال نبی‌زاده مؤسس این بنیاد همچنان ادامه دارد. امروز ما برای بجا شدگان ولسوالی‌های قیصار، المار، پشتونکوت، فیض‌آباد که در زیر خیمه ها در شهر مزار شریف به وضعیت بسیار حاد، بغرنج و پیچیده زندگی می‌کردند مواد اولیه مساعدت نمودیم. روند کمک‌های ما همچنان برای سایر خانواده‌های نادار ادامه خواهد داشت. لبل خوا د بلخ د کډوالو ریاست د نبی‌زاده مرستندویه بنسټ د مرستې برنامو څخه مننه څرګندوي. هغوی چې اوس مهال له 25,000 څخه ډېرې کورنۍ په مزار شریف کې له ګاونډیو ولایتونو څخه د ناکراریو له امله بېځایه شوي دي او د دا شان مرستو دوام به د دې کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي. تشکر میکنم از بنیاد خیریه نبی‌زاده و جمع از همکارانشان که همیشه با ما یک هماهنگی تام داشتند که طی چند روز اخیر 200 خانواده بیجا شده و مهاجره که از ولایات مختلف و ولسوالی‌های مختلف بودند تحت پوشش مواد غذایی قرار دادند. یو شمیر بیځایه شوي هم د نبی‌زاده مرستندویه بنسټ د همیشګي مرستو له دوام څخه مننه څرګندوي او د دې مرستو د دوام غوښتونکي دي. همه آرد روغنت با ما مردم هر غریب 100 لک فقط کمک کدگوره شما بر ما کمک میکنین، باش خواهش میکنیم بر ما مردم کمک کنین. قد چند ولسوالی قیصر پیلن این اینجا مهاجرین شده آمده. کمال نبی‌زاده بسیار ما تشکر میکنم که بر ما مردم یک 200 نفر در اینجا کمکش رسیده. به خاطر اینم زیر خیمه فقیر اینجا زندگی میکنه. د نبی‌زاده مرستندویه بنسټ په هر حالت کې هڅه کړې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بېوزله کورنیو ته خپل بشرپاله مرستې ورسوي. د نبی‌زاده مرستندویه بنسټ د پازوال په وینا د دې بنسټ ژمني مرستې به د نورو بېوزلو کورنیو لپاره هم دوام پیدا کړي. ډیرو قدرمنو لیدونکو خبرونه همدلته پای ته ورسېدل. د سبا د هوا حالات به مې همکاره وړاندې کړي. ښې شېبې ولرئ. الله مو ورسه. کابل نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه لاس ټیټی 0. مزار شریف د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 14 شپږ. هرات لمرین د تودوخې لوړه درجه 14 منفي 1. جلال آباد نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 19 شپږ. بامیان نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه -1 منفي 14. کندوز ورځ تودوخې لوړه درجه 14 شپږ. کندهار مرین د تودوخې لوړه درجه 19 غزنی نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 6 منفي 6. میمنه د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 11 د بدخشان فیض آباد نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 8 منفي 3. اسلام آباد نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 19 نوی ډیلی لمرین د تودوخې لوړه درجه 21 تاشکند نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 15 دوشنبه ورځ تودوخې لوړه درجه 15 تهران لمرین د تودوخې لوړه درجه 14 دوبی لمرین د تودوخې لوړه درجه 15 استانبول اورښت د تودوخې لوړه درجه 14 مسکو ورځ تودوخې لوړه درجه -15 منفي 12. بجنګ ورځ تودوخې لوړه درجه 11 او همداشان اشقاباد نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 14 اټکل شوی.